السلام علیکم ډیر سټوډنټس نن چې کوم زموږ د کلاس ټاپک دی هغه د پایتن ډکشنریز د نه مخکې کلاس کې موږ ډکشنری ډیسکس کړو نن بلک ډیټیل سره یو سمبل شان ډکشنری په دې کې موږ څه کو ډیزاین کوو نو سیمستر زل درالم فولډر باندې په کلیک کوم رائټ په کلیک کو نیو ته براش نیو کې و پایتن فایل وایلو دل درالم نیم ولور کو فور ایگزامپل for2 dict.py سیم نیم ولور کو جست صحیح ده کنه سیم اس تزر علم دلتا یو ویریبل علم فور ایگزامپل دا ډکشنری لپاره موږ سمپل یو ویریبل بوالو لایک ما به څه واغشتو ډیټا مې واغشتو ډیټا ایکوالز ټو سیم اس تز موږ وایو ډکشنری سره سٹارټ کو کرلی بریسز نه سٹارټ کو کرلی بریسز مې لګو سیم اس تز دلته سره لګوم پدې کې چې ما سره کم کی ویلیو د اغاز لګوم فور ایگزامپل زه ما چې ما سره کم پوسیبل ورډز دي د اغه د ماته څه شو شي مینینګ راته شو شي دلته فل کولن او لګو دلته لایک ما ولګل چې دی مینینګ موږ سره سره ممکن دی ٹھیک تا کنه سیم اس تزر علم دلته مې کاما او لګولا او دلته مې سو واغستو ډبل کوټس مې بیا لګول او فور ایگزامپل دلته پکې مو لګول چې سا گین سم لګول گین په کې لګول لایک زه ما چې گین مین موږ سره سره حاصل کرنا لایک دلته مو لګول چې سا حاصل کرنا ٹھیک تا کنه سیم اس تزویا مې کوم لګول دلته مې ډبل کوټس او لګول او دلته مې یو بل ورډ او لګو فور ایگزامپل دلته مو لیکلو کیل ٹھیک تا کنه کاما مې لګول ډبل کوټس مې لګول او دلته مې چې موږ سره سره مارنا دلته سلایس اپریټر دی ٹھیک تا دلته لایک ما ولګول چې سم مارنا کلیر سیم اس تز ما سره الو دا بګرالو اوس دلته لایک زبا کې څه کومه نور ورډز هم پکې ورچوم فور ایگزامپل دلته ما یو ورډ ولیکلو سم پیټ سیمستر دل درالم او د دې سور کوم مینینګ ورکوم نو پیټ مین ما سره لایک رال جسم موټا سیم اس دل درالم او دلته مې کاما او لګول او بل ورډ فکیوم لګوم کاما مې لګول دل درالم ډبل کوټس مې لګول او لایک زرالم دلته مې او لګول کی صحیح ده کنه فل کولن مې او لګو سلایس اپریټر ستوای او سیم اس دل درالم په دې کې مرته لګول جسم چا دی ٹھیک تا کنه سیم اس بیا مې کوم لګول دلته عالم ډبل کوټس مې لګول او سیم اس لایک ما یو ورډ ولیکل ټوډے او د دې مینینګ موږ سره سره آج داسې مې لګو ٹھیک تا کنه لایک دا ما سره سمپل یو سو ورډز لپاره ما سره جوړ یو ډکشنری ما کریټ کا زرا عالم دلته مې سو کو بریس مې آپ کو لایک دلته عالم دا مې خپل سایت تروړ کلیر دلته موږ سره شو ډکشنری رااله او زما کزه پریویس ډکشنری په شانته کزه دلته پرنٹ فنکشن والما او ډیټا اف شو کما لایک ما ته هاي چې پوسیبل سی مینینګ دی صحیح شو کنه دلته بسو لګو ډبل انوډډ کاماز بو لګو لایک دلته مو لګو جسا پوسیبل مینینګ راځو نو کزه رائټ کلیک کوم پروګرام رن کوم دلته ما د شوګيږي ممکن راځي شوګيږي نو اټس مین چې موږ سره کوم دا ممکن دی نو د دې چې کوم موږ سره کی ویلیو دا پوسیبل چې موږ سره پوسیبل مینینګ سره غلي ممکن راغلي سیم اس تزدل درالم یو بل ورډ سرچ کوم کو دی پوسیبل په ځای باندې لایک ما دلته یو بل ورډ ولیکلو سب پیټ مې ولیکلو ته رائټ مې کلیک کو پروګرام رن کوم نو ما د شوګيږي موډا شوګيږي زه راځم د دغه لپاره دلته ولیکم سمپل یو فرند فنکشن ما واغشتو او ته چې څه ویلکم ټو مای ډکشنری لایک ما دا شو لیکل که زه رائټ کلیک کوم پروګرام دلته نه رن کوم نو ما دا شو کې ویلکم ټو مای ډکشنری او دلته موږ سره راځي ورډ راځي اوس زه ما چې نه زه ډایرکټ سو کوم انپوټ کې علم لایک دا ما سره ډایرکټ راغلی کنه هونه زه چې ما سره راځي دا انپوټ ته موږ نه په انپوټ سکرین باندې ول نو را بشو دا لایک ما کمنټ کو او دلته یو ویریبل واغشتو فور ایگزامپل زه دلته یو ویریبل علم فور ایگزامپل a equals to input مې واغشتو input function ما ولیکل چې څه موږ سره دا راغلی په دې input function کې مول چې please enter your word please enter your word تو سو کا ورډ دلته سرچ کا انټر کا لایک ما سره دلته مې فل کولن او لګو او سیم استزرالم دا بوزي مانه سکی انپوټ پالي لایک مونږ و چې دا کم ما سره دلته دا ډکشنری راغلی دا اوس دا ډکشنری د سکی ان پاینای ټایم دروان هو چې کله زه یو کی پریس کوم هغه سره دا سکیږي ایگزیټ کیږي د مونږ سره که زرا شمل دی اف فنکشن لګوم اف فنکشن ان شاء الله رسو وایو هو لایک ما دلته او لګو جست اف او هغه مو چې کله دا a ډبل ایکوالز ټو موږ سره برابر د سی وی موږ سره برابر د ایگزیټ وی
صحیح شو که دا ما سره برابر د ایگزیټ وي نو ته بیا راشه دا ته څو کا دا کم چې موږ سره دلته دا پروګرام سٹارټ د ایگزیکیوشن هغه ته څه کا سٹاپ کا کوایټ فنکشن مور ته ولګو دې څه کوي موږ سره دا پروګرام څه کوي کوایټ کوي مطلب اینډ کوي ٹھیک تا کنه دا کني وي بیا راشه دلته پرنٹ فنکشن ولګوا او دلته څه والا ډیټا اپ ایرا ته هيا ٹھیک تا کنه اوس په دې یو سره څه چلو شو په دې ورته مونږ یو کنډیشن ولګو لایک مو دوی کا اف کدا ا برابر د ایگزیټ وینو ته بیا چل کا دا پروګرام څخه ایگزیټ کا کدا کني نو دا راته پرنٹ کا او زه مچنه زما دا پروګرام د سو شي یو ملټیپل ټایم د سشي دی رن شي سوشي ملټیپل ټایم دی رن شي سیم اس چې زدل در عالم دینه بس موږ سره ان شاء الله لوپس ولا ټاپک سره روان دي هغه وایو ولای دلته ما یو لوپ ولګو وای لوپ ټیک تا کنه او هغه کې مو د سمبل ولګو سره ټرو مې ورته ولګو ټیک تا زه د دې بورډ کې دا ټول دغه راولم ډیټا نو رالم سلیکشن مې دې ځای واغشو ټیپ بٹن مې پریس کا نو دې بورډ کې موږ سره رااله دا ډیټا رااله ټیک تا زرالم پروګرام دلته نه اوس رن کما او سو کم کلیک کم بدی باندې ته ما د سوچ ویلکم ټو مای ډکشنری تا د چې پلیز انټر یور ورډ تاسو به هغه ورډ سرچ کوئ کم چې موږ دلته لیکل دي لکه لایک موږ سره چې کم ډکشنری کې وي فور ایگزامپل زه سرچ کوم ټوډے دلته رااله ما ټوډے سرچ کو نو ما ته شو کوي آج راته شو کوي بیا راته وی چې پلیز انټر یور ورډ دلته ما سو کو لایک زه دلته شو کوم پیټ اف ا ټی ټیک تا کنه نو ما ته شو کوي موټر راته شو کوي اوس که زرا شه مودل د اولی کم ایگزیټ صحیح شو نو زموږ پروګرام سکیږي دلته سٹاپ کیږي صحیح شو کنه پروګرام موږ سره په ډکشنری کې څه شو دلته را سره سٹاپ شو دا موږ یو سیمبل ډکشنری کریټ کا هغه موږ خپل دغه واچول ورډز هم پکې ورواچول او دا ورډز په ترو باندې بیا یو انپوټ دغه واغشتو فنکشن هم واغشتو دا انپوټ ترو موږ کو دا ورډ سرچ کو ٹھیک تا نو دا به موږ سره سیمبل ډکشنری راغلی دا سیم اس چې زرالم دلته نه پروګرام رن کو او سو کوم سرچ کوم لایک زرالم دلته سرچ کوم ما اولیکل دلته څه فورسیبل ٹھیک تا نو ما د شو کوي ممکن راته شو کوي ٹھیک تا کنه نو دا به موږ سره سیمبل ډکشنری راغلی دا سیم اس چې دل درالم کو دل د کوایټ فنکشن یو میسج ولور کوم چې کله موږ دا ډکشنری اف کو نو ته یو میسج اوم شو کېږي نو کزرا شم دلته ایگزیټ نه بس رالم دلته یو فرند فنکشن واغشتو دلته ولیکم چې thanks for using our dictionary زرالم دلته پروګرام رن کوم دلته ما لایک ورډ سرچ کوم فور ایگزامپل ما ورډ سرچ کوم فورسیبل ٹھیک تا فورسیبل کې ما څه شو کېږي ممکن راته شو کېږي او زم چې زما دا ډکشنری څه شي دا د اپ شي نو لایک دلته ما ویل چې دا تاسو کا ایگزیټ کا نو چې کله ایگزیټ کوم نو دلته ما د اوټپوټ باندې څه شو کېږي چې thanks for using our dictionary ٹھیک تا کنه نو دا به موږ سره راغلی دی یو سیمپل شان ډکشنری پکې راغلی دا اوس په دې ډکشنری کې لایک زه د یو فنکشن یوز کوم چې موږ سره دی کې د ډکشنری لین سونه دی نو که زرا شم دلته کلیک کوم دی ایریا کې ٹھیک تا او ورته یم چې پرنٹ ما د تاسو هيا لینث اپ ډیټا راته هيا سره ته هيا ډیټا ته نو که زرا شم پروګرام دلته نه رن کوم او ګورم نو ما د بس شو کېږي لین نو ما د سوچ دی لین چې کوم دی هغه 6 دی ٹھیک تا کنه مطلب 6 لین دی څنګه 6 ته مو سره 1 2 3 4 5 او د مو سره 6 دی بګي نو اټس مین چې مو سره پیرس په دې کې 6 راغلي نو په دې باندې موږ څه کولی شو لین معلومول شو سیم اس ټس که زرا شم دلته پرنٹ فنکشن والما پرنٹ می واغشتو او ته ما چې ما د دې ټایپ او مو هاي ټایپ اپ سره راته هيا ټایپ اپ ډیټا راته هي که زرا شم ډیټا سرچ کوم دلته نه پروګرام رن کو وګورو نو ما تاسو شو کېږي دلته ما درا چې لکه موږ سره د کلاس چې کوم دی هغه موږ سره راغلي دي ډکشنری ټایپ موږ سره راغلي دي ٹھیک تا کنه نو دا به موږ سره راغلي سمپل ویلیوز پکې راغلي دي اوس که زم چې ما سره په دې کم دا ویلیوز دا پکې اپډیټ شي اپډیټ فنکشن ول یوز کو ٹھیک تا سیم اس ټ زرا علم دلته ډکشنری کې ما څه واغشتو ډیټا ما واغشتو سیم اس ټ سکوير بریسز ما واغشتل او دلته علم دلته مې څه واغشتو فور ایگزامپل دلته ما ولګو چې ما سره کم دلته دا کیل راغلی دی سره راغلی دی کیل راغلی ډبل کوټس کې ولګو ها دلته چې ما سره کم دا کیل ویریبل دی نو دا د موږ سره شي دا د موږ سره اپډیټ شي ایکوال ساين مې ولګو او په دلته مې سو لګو دی اپډیټ بده د موږ سره لسر راشي پورس سره راشي ٹھیک تا کنه زرا اعظم د نه پروګرام رن کوم نو فور ایگزامپل زرا شم دلته تم چې پرنٹ ما د سو هيا ډیټا راته هيا ٹھیک تا کنه نو سیم اس ټس که زرا شم رائټ کلیک کوم پروګرام رن کوم دلته چې موږ سره کوم دا ډکشنری راغلی چې کوم ځای کې موږ اپډیشن کو لایک د کیل په ځای موږ سره سو مار نه کنه اوس پک سره د پورس پکې رالو ٹھیک تا کنه نو دلته به موږ یو ویلیو اپډیټ کولی اوم شو ٹھیک تا نو دا به موږ سره راغلی اپډیټ فنکشن راغلی فور ایگزامپل زما چې ما سره کوم دلته دا فنکشنز راغلی دي په دې کې ما سره شي 8 دي شي را سره زما چې ما سره په دې کې ایډیشن وشي نو که زرا شم دلته ورته یم چې لکه موږ سره تاسو کا ډیټا
ډیټا مې واغشته او لایک زه رالم دلته مې څه واغشته سکویر بریسز مې واغشته ډبل انورټډ کاماز مې ولګول فور ایگزامپل دلته ما یو بل دغه واغشتو چې څه ما سره رالیکه کوم ځای کې دلته دا څه راغلی دی کی راغلی ده صحیح شو که نه دا کی دې موږ سره چینج شي په څه باندې لایک د کی ما دلته ولګوله او دلته مې د هغې ویلیو چینج لایک زه وایم چې دلته موږ سره دا چینج شي په څه باندې انټل باندې ٹھیک تھا کنه جسٹ دلته مې سو لګو انټل مې لګو سیم اس دلته راغلم پرنٹ فنکشن مې سٹارټ کو او دلته مې سو لګو ډیټا مې لګول ٹھیک تا او زه راځم دلته نه پروګرام رن کې وګورو نو موږ سره به داسې شي دا به را سره فولي چینج شوي وي صحیح ده که نه لایک زه دلته راشم دلته نو موږ څه اغوښتو کی مې اغوښتې وه نو زه به یې کی ګورم نو په دې کی کې موږ سره څه راغلي دلته انټل راغلي ورته وګوره دلته موږ 2 ټایمز شو کو نو ما سره د کی په دې سره راغلو دلته انټل را سره راغلو ټیک ده که نه نو موږ به دې کې ویلیو دغه شانتې هم ایډ کولی شو ٹھیک تا نو دا به موږ سره راغلي دي سمبل فنکشنز د موږ سره چې دا موږ په څه کې یوز کوو په ډکشنري کې یوز کوو دې ته موږ بلټ ان فنکشن وایو دا به موږ سره څه دي د دې چې کوم خپل بلټ ان فنکشنز دي هغه پکې موږ سره راغلي دي ها نو دا به موږ سره 2-3 فنکشنز اف ډکشنریز چې دلته پکې موږ یوز کړل دا به شاندې مزید دي کې نور فنکشنز هم شته ان شاء الله ټایم ټو ټایم به داسې کو دا بیا یوز کو ټیک ته کنه نو دا به موږ سره راغلی یو سمبل ډکشنری راغلی دا ان شاء الله په نیکست کلاس کې بیا نیکست ټاپک کو والسلام